کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبه د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. هیله من یم چې جوړ روغ ساتمن سلامت او خوشحاله به وئ. زه رفیع الله ارمان یم. کوچني ګامونه او سترې بریا خپرونه درته وړاندې کوم. تمه ده چې دا خپرونه را سره تر پایه واورئ او د تل په څیر مو د خوښې وړ وګرځي. درنو دوستانو، په تېره خپرونه کې مو د مطالعې په اړه څه ناڅه خبرې اترې درلودلې. نن هم په دې ارزښتمنه موضوع باندې در سره خبرې اترې او څه ناڅه معلومات شریکوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ضرور مطالعه کوئ. مطالعه د ژوند یو له اړینو څیزونو څخه دی. یو چیرته مې ولوستل وایي چې په کوم کور کې چې کتاب نه وي لکه کړکۍ چې ونه لري. نو درنو دوستانو، کوم کور چې کړکۍ ونه لري هغې ته به ضرور د لمر روښنایي هم نه راځي او همدارنګه به د لمر له وړانګو او له ګټو به بې برخې وي. نو ضرور تاسو په کور کې کتاب لرئ، کتابتون لرئ او مطالعه کوئ. مطالعه یوه ډېره ارزښتمنه موضوع ده. راځئ په دې تړاو د خپرونې لومړی مطلب اورو. مطالعه څنګه د لویو بدلونونو لامل کیدای شي؟ لوستل هرومرو اغیز لري او بدلون در پکې راولي. ویلیام جیمز 100 کاله مخکې ویلي و چې د انسان شخصیت په 30 کلنۍ کې تثبیتېږي او وروسته بیا بدلون نه مومي. پر دې نظریه کلونه تیر شوي. د لا ثابتولو لپاره یې څېړنې شوي دي، خو د نورو افسانو په څیر پر خپل ځای پاتې دي. نه یوازې دا چې څېړونکي وایي چې د انسان شخصیت په 30 کلنۍ کې ثابتېږي، بلکې ډېر یې بیا په دې اند دي چې دا یوه ارثي چاره ده او مخکې له مخکې معلومه شوې ده. ډیری په دې اند او دا هم خوښوي چې مناسب اندام ولري، هوښیار وي او تل یې بخت ورسره یاري وکړي. له دې سره په څنګ کې دا هم غواړي چې خپل شخصیت جوړ کړي، ځکه ځینې شخصیتي ځانګړنې کله کله ژوند هم له ګواښ سره مخ کوي، لکه له اندازې زیاته اندېښنه کول شخصیت ته په شدت سره زیان رسوي او انسان له یو ډول روحي فشار سره مخ کیږي او دغه راز د انسان پر ورځنیو چارو هم اغیز پرې باسي. او یا هم هغه کسان چې تل هر څه په خپل زړه کې ساتي، د هغو کسانو په نسبت چې خپلې خوښۍ او ستونزې له نورو سره شریکوي ډیر توپیر لري. له دې سره په څنګ کې داسې نورې ځانګړنې هم شته چې ښې او بدې پایلې له ځان سره لري. کیدای شي تاسو یو داسې کس واوسئ چې له هر ډول چاپیریال، خلکو او کارونو سره جوړجاړی وکړئ چې ستاسو دغه ځانګړنه ستاسو په خپلو چارو کې پوره بریا در په برخه کوي او خلک در سره مینه کوي. که خدای مکړه داسې یو کس واوسئ چې خلک درنه نفرت کوي، هڅه وکړئ ځان پر داسې یو کس بدل کړئ چې خلک در سره مینه پیدا کړي. د ارواپوهانو په اند هغه شخصیتي ځانګړنې چې زموږ رفتار او سلوک څرګندوي پر 5 لویو برخو ویشل شوي دي. په دې 5 برخو کې یوه یې هم تجربه ده چې تر ټولو مهمه بلل شوې ده. ډیری کسان د افسانو قرباني شوي دي او په دې اند دي چې د انسان شخصیت بدلون نه مومي. دوی داسې فکر کوي چې د ټول ژوند په اوږدو کې به له انسان سره هماغه یو ډول شخصیت ملګری وي او بدلون به نه کوي. خو که پر دې پوه شي، لا هم امید شته چې وکولی شي خپل شخصیت ته بدلون ورکړي، نو خوښ به شي. په 2014 کال کې 2 څېړونکو هوډ وکړ چې یوه نوې فرضیه رامنځته کړي. هغه دا وه چې آیا مطالعه کولی شي د انسان شخصیت ته بدلون ورکړي؟ او که ځواب هو وي، نو څومره کولی شي پر شخص باندې مثبت تاثیر وکړي؟ د ډیرو په زړه پورې څېړنو په پایله کې دا جوته شوه چې افسانوي کیسې او داستانونه په خاصو او ځانګړو ډولونو جوړول او لوستل کولی شي انسان ته بدلون ورکړي، خپلې خواته یې جذب کړي او اصلاح شي. د شخصیت له ځانګړنو څخه چې ادبیات پر هغې اغیز کوي هغه همدلي او همرازي ده. دغه توانمندي په دې معنا ده چې انسان کولی شي خپل ځان د بل پر ځای فرض کړي. د څېړنو له مخې تر ډیره هغو کسانو چې دغه ډول افسانوي کیسې او داستانونه یې لوستي کولی شي په ډیرې اسانۍ سره د نورو خلکو احساسات درک کړي.
البته داسې نه ده چې یوازې زړه سواندي کسان ډیره مطالعه کوي، بلکې ډیره مطالعه په انسان کې د همدلۍ حس پیدا کوي. د دغه څېړونکو څېړنې ادبیات په 3 برخو ویشي، داسې چې ادبیات کولی شي له لنډ مهال بدلون سره سره په انسان کې اوږد مهال بدلون هم راوستلی شي. لومړی، فکر وکړئ د نورو په ذهن کې مو ځای نیولی. د داستانونو لوستل موږ ته دا چانس راکوي چې له دې لارې وکولی شو د یو چا داخلي دنیا ته وردننه شو او د دوی خپل شخصیت هم کشف کړو او ویې پیژنو. لکه څرنګه چې د تاریخي کتابونو لوستل په اړونده برخه کې زموږ معلومات زیاتوي، دغه راز کیسې، ناولونه او رومانونه هم کولی شي موږ ته اجتماعي خواص او مهارتونه راوښیي. دوهم، په موقتي ډول مو خپل احساسات پردي کړئ. د لیکوال د لیکلو سبک او هغه کنایې چې لیکوال په خپله لیکنه کې کارولي دي د دې سبب ګرځي چې لوستونکی دومره د ځان په طرف جلب کړي چې آن کله کله ځان د داستان او یا ناول د اصلي کرکټر په توګه ورته بریښي. دغه راز مطالعه مو دې ته اړ کوي چې له سره پر خپل فکر او ذهن باندې کار وکړئ او کار کولو ته یې مجبور کړئ. دریم، د مطالعې له لارې خپل او د بل شخصیت معلومولی شو. د کتابونو مطالعه موږ ته دا وړتیا راکوي چې د لیکوال شخصیت په اسانۍ سره درک کړو، ویې پیژنو او دغه راز ورسره خپل شخصیت پرتله کړو. په حقیقت کې د مطالعې په وخت کې رانه اصلي لاره ورکه نشي، نو کولی شو په ډېرې اسانۍ سره د خپل شخصیت منفي ټکو ته پام وکړو او اصلاح یې کړو. څومره مو چې ذهن خلاصیږي په همدې اندازه مو د غمرازۍ او همدلۍ فکر په سر کې وده کوي او په اسانۍ سره کولی شو د نورو خلکو احساسات درک کړو چې دغه کړنه مو بیا پر دایمي اړیکو هم اثر پرې باسي چې په اصل کې به مو بیا خپل شخصیت ته د خپلې خوښې وړ بدلون ورکړی وي. درنو دوستانو، تاسو خو د مطالعې د ګټو په اړه باندې واورېدل. رښتیا هم مطالعه د لویو بدلونونو سرچینه ده. مطالعه کولی شي ستاسو د زړه تنګۍ مخنیوی وکړي. مطالعه کولی شي تاسو په ټولنه کې بارسوخه او د ښه شخصیت خاوندان جوړ کړي. مطالعه کولی شي تاسو ته د پیسو ګټلو او یا هم د مادیاتو د ترلاسه کولو چل در وښیي. مطالعه ستاسو ذهن غوړوي او ستاسو په کلام، خبرو اترو کې پوره چټکتیا او اغیزمنتیا څرګندولی شي. لنډه دا چې مطالعه دومره ګټې لري چې تاسو به یې تصور ونه شئ کولی. ځینې کسان فکر کوي چې مطالعه ډېر سخت کار دی او ډېرو ته لا سخته هم ده، ځکه چې موږ درسي کتابونه ډېر لوستي، نو هماغه ده چې درسي کتابونه موږ ته د مطالعې لارې چارې سختوي. تاسو کولی شئ د تدریسي یا د ښوونځي د کتابونو سربیره نوره آزاده مطالعه وکړئ، لکه دلته مو چې وویل ناولونه، تاریخي کیسې او داستانونه ولولئ. دا به در سره مرسته وکړي تر څو د مطالعې روږدي شئ او په مطالعه باندې عادت شئ. ښه درنو دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې یو بل مطلب چمتو دی، هغوی ته چې کانکور په مخ کې لري. تر همدې عنوان لاندې دا مطلب راځي چې په ګډه واورو. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان ښوونیز سیستم داسې دی چې د ښوونځي له لوستلو وروسته له فارغ شوو زده کوونکو څخه کانکور اخیستل کیږي چې د یوې ځانګړې کټګورۍ له مخې د خپلو اخیستو نمرو پر اساس ټاکلي پوهنځي ته بریالی کیږي. د دې لپاره چې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شئ، لوړو زده کړو ته مو دوام ورکړئ. په دې لیکنه کې مو در سره ځینې لارښوونې او مشورې شریکې کړي دي. هیله ده عمل پرې وکړئ او د بل چا د بې ګټې همکارۍ په تمه پاتې نه شئ. دا چې د کانکور ازموینه ستاسو لپاره یو برخلیک ټاکونکې موخه ده، نو په اړه یې باید بې غوره پاتې نه شئ او تر وسه مو خپلې هڅې وکړئ، ځکه دغه ډول چانس بیا تاسو ته په لاس نه درځي او که په لاس در هم شي د پام وړ ګټه به ترې پورته نه کړئ، ځکه که خدای مکړه سږ کال بریالي نه شئ او په دې تمه واوسئ چې راتلونکی کال به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلم، دا مو پر زیان ده، ځکه سږ کال تاسو روحاً او جسماً د کانکور لپاره تیاری نیولی او زیات څه په خپل ذهن کې لرئ. دا چې تر راتلونکي کال پورې به څه کیږي او څومره شی به مو په ذهن کې پاتې وي او تر څومره روحي فشار لاندې به یاست، یوازې خدای پاک ته معلومه ده. هر کانکور ورکوونکی په دې لټه کې وي چې څنګه وکولی شي له 12 کلونو ښوونځي لوستلو وروسته
خپل برخلیک ټاکونکي موخې ته ورسیږي. پوره هڅه کوي ټولې هغه لارې چارې وکاروي چې وکولی شي په کانکور کې بریالی شي. د ځان لپاره د ښه لارښود موندلو په هڅه کې شئ. تر ټولو ښه لاره دا ده چې عمومي فکر وکړئ. په وړو ښارونو کې د داسې کسانو پیدا کول چې وکولی شي د کانکور د پوښتنو او ځوابونو یا په ټوله کې درته د کانکور د آمادګۍ لپاره پوره معلومات درکړي ډېره اسانه خبره ده. خو په لویو ښارونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن دی. کوښښ وکړئ په دې برخه کې له هغه چا مرسته وغواړئ چې تیر کال یې د کانکور ازموینه ترسره کړې ده. ترې وپوښتئ څومره له خپلو لارښوونکو راضي وو. په داسې کورسونو پسې وګرځئ چې د کانکور د لارښوونې په اړه پکې درس ویل کیږي. د همدغو کورسونو په اړه فکر وکړئ. تیر کال دغه کورسونه څومره توانېدلي وو چې په لوړه سویه زده کوونکي کانکور ته ور وپېژني. داسې کتابونه یا د کانکور لارښود درته وټاکئ چې تر ډیره پکې نوې پوښتنې ځای شوي وي. ځکه د کانکور سوالونه هر کال توپیر کوي او د سوالونو په بانک کې بدلون راځي. په دې اړه مو د خپل ښوونځي له ښوونکي وپوښتئ چې له دې وروسته په کوم کورس او یا له کوم استاد څخه د خپلو معلوماتو د زیاتولو لپاره په اړیکه کې شم. اوس چې د ټکنالوژۍ زمانه ده، کولی شئ د کانکور د لارښود له CD ګانو ګټه واخلئ. په انټرنیټ کې د کانکور د لارښوونو په اړه ځانګړې پاڼې ولټوئ. له خپلو ذکي ټولګیوالو سره د ورځې په اوږدو کې په همدې اړه خبرې وکړئ او عملي کار وکړئ چې څه باید وکړئ تر څو د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شئ. لومړی، تر هغه چې د کانکور ورځ مو رارسیږي باید لږ تر لږه 5 آزمایښتي کانکورونه ورکړئ او په دې اړه بېلابېلې پوښتنې ځواب کړئ تر څو په پوره ډول د اصلي کانکور لپاره آماده وئ. دویم، پر دې باید پوه شئ چې کانکور یو ډول چانس دی، نه مسابقه. خپلې وړتیا ته په کتو مو درته پوهنځی وټاکئ. دې ته مه ګورئ چې فلانی د ځان لپاره طب وټاکه، زه هم باید داسې وکړم. څه مو چې په توان پوره وي هغه څه درته وټاکئ چې پر ځان پوره باور ولرئ. هیڅکله هم پر ځان باور له لاسه مه ورکوئ. دا چې تر ډیره د کانکور ازموینه په افغانستان کې د ژمي په موسم کې راځي، پوره هڅه وکړئ ګرمې جامې واغوندئ او په جیب کې درسره د خوراک لپاره یو څه ولرئ، لکه چاکلیټ، کاکاو او یا هم دې ته ورته بل خواړه. پر خپل نفس اعتماد پوره درسره مرسته کولی شي چې د کانکور پر مهال خپل فکري توازن وساتئ. سهار وختي چې کله د کانکور ورکولو ځای ته ځئ، د هغه چا چې مور او پلار ژوندي دي د خدای شکر وباسئ او د دعا غوښتنه ترې وکړئ، او هغه چې مور او پلار یې وفات شوي د لمانځه پر وخت ورته دعا وکړئ او له خدای پاک څخه مرسته وغواړئ، ځکه په ځلونو خدای پاک د مور او پلار په نسبت پر خپلو بندګانو مهربانه دی. په کانکور کې د جذب د قانون په مرسته بریا. د طبیعت نړۍ یوه خنثی نړۍ ده. خنثی نړۍ د هڅې او کوښښ ځای دی. ټولنه پر تاسو کار نه لري چې تاسو څه ډول کسان یاست او څه کوئ. خو په هر وخت کې د جذب قانون تاسو ته وایي که د بریالیو کسانو د بریا په راز پوه شئ، عملي یې کړئ، په خپل ژوند کې به ډېر څه ترلاسه کړئ. دغه مهم ټکي تل په یاد ولرئ. هیڅوک له تاسو څخه ذکي او بهتره نه دي. تل لوړ فکرونه وکړئ او په خپل ذهن کې ورته ځای ورکړئ. ټولو بریالیو ښځو او نارینه‌وو له داسې فکرونو څخه پیل کړی چې په لومړي سر کې حیرانوونکي وو. داسې غوښتنې چې له اوسنیو هغو سره یې توپیر درلود. دا به مو هم اورېدلي وي چې که مو په موخو پورې چا ونه خندل، هغو ته موخې مه وایاست. د پوهانو په اند تاسو باید داسې غوښتنې ولرئ چې وتوانیږئ هغو ته د عمل جامه ور واغوندئ او عملي یې کړئ. دغه کړنه مو د دې لامل ګرځي چې تاسو د خپلو لوړو خیالونو پر لور حرکت وکړئ. که د خپل ځان لپاره محدودیتونه پیدا نه کړئ او لوړې موخې درته وټاکئ، په اصل کې به مو خپل ځان ته احترام کړی وي. په دې سره کولی شئ پر خپل ځان باندې باور پیدا کړئ او دا باور مو د دې لامل ګرځي چې خپل قدر وپېژنئ، خوشحاله واوسیږئ او د خپلې خوښې وړ رشتې ته د بریالي کېدو انګېزه پیدا کړئ. خپلې موخې مو معلومې کړئ. دا چې ستاسو موخه په کانکور کې د خپلې خوښې وړ رشتې ته بریا ده، نو په اړه یې ډېر فکر وکړئ. د څه په اړه چې تاسو ډېر فکر کوئ هماغه ته رسېدای شئ. فکر، خبرې، پر خپلو موخو فکر کول هغه څه دي چې تاسو له نورو معمولي زده کوونکو څخه بیلوي.
له هغه زده کوونکو مو بیلوي چې تل د زده کړو په برخه کې د ستونزو په اړه خبرې کوي او فکر یې په همدې کې مصروف وي. هغه څه مو چې په ذهن کې دي د کاغذ پر مخ یې ولیکئ او په اړه یې ډېر فکر وکړئ. زده کړې مو مشخصې کړئ. هغه لارې چارې چې کولی شي د کانکور په ازموینه کې مو بریالي کړي ولیکئ. هغه څه چې زه یې دلته نوم درته اخلم د بریا ستراتیژي، هغه څه چې کولی شي تاسو په کانکور کې بریالي کړي او په یوه قوي محصل مو بدل کړي. د خپل ځان ښوونکی واوسئ. که مو په دې اړه فکر وکړ چې د خپل ځان ښوونکی یاست، ذهني وړتیا مو لوړیږي او خپله ځان جوړوئ. د خپلو کارونو مسؤلیت پر خپله غاړه واخلئ. په دې کړنې سره تاسو کولی شئ چې نور د شرایطو قرباني نه شئ، بلکې کولی به شئ چې د خپل ځان لپاره خپله شرایط برابر کړئ. داسې یو وخت ته رسیږئ چې نور به په دې اړه فکر نه کوئ چې څه به کیږي، بلکې خپله به په خپل لاس یو څه کوئ او کنټرولوئ. له همدې نن څخه شروع وکړئ. د ځان لپاره داسې مهالویش جوړ کړئ چې هره ورځ مو د درس لوستلو ساعتونه زیات شي. هره ورځ مو مطالعه 1 ساعت مخکې شروع کړئ او 1 ساعت وروسته یې پای ته ورسوئ. دغه کړنه ستاسو د پیاوړتیا ځواک څو برابره کوي، په داسې حال کې چې یوازې 2 ساعته ستاسو کاري ورځ کې زیات شوي دي. زده کړې مو همیشنۍ کړئ او ټول عمر زده کړې وکړئ، تر څو په خپل ژوند کې تر نورو مخکښ شئ. له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ. دغه کړنه د دې لامل ګرځي چې تاسو په خپل ژوند کې ډېر پرمختګ وکړئ او د خپل تحصیل په دوره کې ډېر هغه څه لاسته راوړئ چې بل چا نه دي راوړي. نړۍ د هرې هڅې لپاره مکافات او مجازات په پام کې نیولي دي. د ښې هڅې لپاره ښه مکافات، د منځنۍ هڅې لپاره منځني مکافات او د نه کوښښ لپاره ماتې او ناکامي. ډېرو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې پای ته راورسېدو هیله من یو چې تر دې ځایه مو راسره خپرونه اورېدلې وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. درنو دوستانو، نن مو په 2 ډېرو اړینو موضوعاتو خبرې درلودې، په مطالعه او همداراز د کانکور په لارو چارو باندې. دغه راز مو د کانکور په برخه کې د جذب په قانون باندې خبرې وکړې. قدرمنو اوریدونکو، په دې پای کې یو ځل بیا هم د جذب د قانون په اړه له تاسو سره ځینې لنډې خبرې شریکوم. تاسو ته به د جذب قانون شاید نوې اصطلاح یا نوې خبره بریښي، خو په اصل کې موږ په دې موضوع باندې په خپرونه کې څو ځله بحث کړی. په نورو خپرونو کې مو هم د جذب د قانون په تړاو یادونه کړې ده. درنو دوستانو، د جذب قانون څه شی دی؟ د جذب قانون داسې کوم څه نه دی چې تاسو لاړ شئ کوم پنډ کتاب راواخلئ، مطالعه یې کړئ او یا هم جریدې مجلې پسې ولټوئ تر څو د جذب په قانون باندې پوه شئ. د جذب قانون یو فکر دی، یوه تګلاره ده. لکه څنګه مو چې وویل، که تاسو غواړئ د یو شي خاوندان شئ نو د هغې په تړاو متواتره فکر وکړئ. مثلا لکه همدلته مو چې په دې خپرونه کې د کانکور په تړاو خبرې وکړې. موږ وویل چې د ډیری زده کوونکو له ښوونځي د 12م ټولګي له فراغت وروسته هیله دا وي چې خپلې د خوښې وړ رشتې ته بریالی شي. نو د دې لپاره چې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شئ نو د جذب له قانون څخه مرسته وغواړئ. هغه څنګه؟ هغه داسې لکه څنګه مو چې وویل، تاسو متواتر د خپلې رشتې په اړه فکر وکړئ. فرض کړئ همدا اوس خپلې رشتې ته بریالي او په ټولګي کې ناست یئ. تاسو سر له همدا اوسه مخکې له دې چې خپلې رشتې ته بریالي شئ، په ذهن کې ټولګی درته جوړ کړئ، په ذهن کې د خپلې رشتې صحنه جوړه کړئ او بیا په ټولګي کې له خپلو ټولګیوالو سره خبرې اترې ولرئ او همداراز د خپلې خوښې رشتې په تړاو باندې فکرونه وکړئ. همدا د جذب قانون دی. څومره چې تاسو په دې اړه فکر کوئ، همدومره دې موخې ته نږدې کیږئ او بالاخره یې ترلاسه کوئ. دا په لنډه توګه د جذب قانون دی. درنو دوستانو، دا یوه ازمیل شوې طریقه ده او دا باوري طریقه ده چې ډیرو خلکو کارولې ده او شخصا ما هم کارولې ده. ډیری وخت زه د جذب له قانون څخه مرسته غواړم او د جذب قانون باندې تمرکز کوم. همدا ده چې په ژوند کې ځان بریالی احساسوم او هر څه مې چې غوښتي او هیله مې درلودلې ده ترلاسه کړي مې دي. که هغه پوهنتون دی، که هغه پوهنځی دی، که هغه موټر دی او که هغه نور څه دي، دا ټول مې د جذب د قانون په مرسته او د خپل تمرکز او فکر په مرسته او همداراز د همیشنۍ غوښتنې په مرسته ترلاسه کړي دي.
که تاسو له زړه نه یو څه وغواړئ او تمرکز ورباندې وکړئ ضروري ترلاسه کوئ. خو هو دا تمرکز او غوښتنه به دوامداره وي. داسې نه چې یوه شپه یا یوه ورځ 1 ساعت یا 2 ساعته ورباندې فکر وکړئ، نور مو بیا له ذهنه وتلی وي او له ځان سره به وایاست چې ما خو تېره ورځ یا هغه بله ورځ مې په دې اړه ښه ډېر فکر کړی دی، نو ګوندې وي چې خپلې خوښې وړ رشتې ته یا موخې ته ورسېږم. خو داسې نه ده درنو دوستانو. تاسو متواتر فکر وکړئ تر هغه چې بریالي شئ، او داسې هم نه ده چې تاسو به 1 کال 2 کاله یا هم څه زیات کم فکر وکړئ او بیا به دې موخې ته ونه رسېږئ. دا درته زه په اطمینان وایم چې تاسو په خپل ذهن کې هره موضوع، هره هیله چې لرئ، په هغې باندې همیشه متواتر فکر وکړئ، ضرور به تاسو خپلې موخې ته رسېږئ. درنو دوستانو، همدا د جذب قانون دی. تاسو سر له همدا اوسه یې وازموئئ. فرض کړئ سبا ته یو بایسکل اخلئ، یا هم د بایسکل هیله لرئ یا هم د موټر سکل هیله لرئ. سر له همدا اوس نه په دې اړه فکر وکړئ، ځان ته په ذهن کې موټر سکل جوړ کړئ، بیا ورباندې چکرې ووهئ، بیا یې راولئ په کور کې ودروئ. بالاخره مو ټول وختونه په همدې سوچ باندې مصروف کړئ. وګورئ چې تاسو په څومره وخت کې د موټر سکل د اخیستلو زمینه برابرولی شئ او ژر تر ژره دې هیلې ته رسیږئ. همداراز د ژوند په ټولو چارو کې دا قانون د صدق وړ دی. هیله من یو چې دا خپرونه به هم د تل په څېر ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. درنو دوستانو، په بله خپرونه کې بیا هم د کانکور په تړاو خبرې اترې لرو. دا چې د کانکور شپې ورځې رانږدې کېدونکي دي، زموږ ډېری زده کوونکي د کانکور هیلې لري او خواري یې کړې ده. نو په دې تړاو په نورو خپرونو کې هم خبرې اترې لرو. دا خپرونه همدلته رانغاړو، تر بلې خپرونې مو لوی رب ته امانت سپارو. هر چېرته چې یاست خوښ بریالي اوسئ، په ځان او کورنۍ پام کوئ. کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبې د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي.